پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دسی فتنی را روانی دی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. یو سړی به سحر مسلمانی د شپې به کافری او د شپې به مسلمانی او سحر له به کافری. یبیع دینه بعرض من الدنیا. ولی ځکه چې دی به د خپل دین خرڅوي د دنیا په یو څو پیسو باندې. دنیا به دومره زوروره شي په دې خلکو باندې. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، بادروا بالاعمال فتنا. دا نیک اعمال د فتنو د راتلو نه مخکې وکړه او مخکې وکړئ. داسې فتنې که قطع اللیل المظلم، داسې فتنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي را روانې دي لکه د شپې د تکې تورې تیارې نه وي، دقه شان تورې فتنې را روانې دي. او ډېرې فتنې موږ لیدلي دي، ډېرې فتنې موږ لیدلي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل وخت کې دا خبره کړې او صحابه کرامو ته وایي را روانې دي فتنې. موږ لیدلي دي هغه تورې فتنې، هغه د مال په صورت کې فتنه ده، که هغه د ښځې په صورت کې ده، که د شهوت په صورت کې ده، که د شبهاتو او که د هر قسمه. موږ لیدلي دي هغه فتنې راغلي دي، ډېرې پکې ګډوډ کړي دي، بې شماره خلک یې پکې تباه و برباد کړي دي.